پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په مسکو کې د افغانستان او د ایران سفیرانو لیدنه کړې او د اقتصادي، روغتیایي، فرهنګي همکاریو او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې هم کړې دي. افغان سفیر ګل حسن حسن او د ایران سفیر کاظم جلالي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. دا په داسې حال کې چې ایران او تاجکستان د افغانستان له لارې د یوه ګډ ترانسپورتي دهلیز پر جوړولو هوکړه ته رسیدلی دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت ویلي دغه هوکړه د جولای میاشتې په نیمایي کې د ایران د مشهد ښار کې د افغانستان، ایران او تاجکستان د استازو له غونډې وروسته لاسلیک شوی دی. له سیمهییزو هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اړیکو له پراخېدو سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د ګډو همکاریو د پراختیا هڅې هم دوام لري. په دې تازګۍ په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر ګل حسن حسن په روسیې کې د ایران له سفیر کاظم جلالي سره لیدلي او د اقتصادي، سوداګریزو، روغتیایي او فرهنګي همکاریو د پراختیا او همدارنګه د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. ایجاد دهلیز ایران، افغانستان و تاجیکستان این میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، چون این دلیل سبب از این میشه که افغانستان آهسته و پیوسته تبدیل به چهارراه ترانزیت منطقه شود و این میتونه سبب افزایش عواید ملی ما شود بابت حق ترانزیت و همچنان ساختن زیرساخت‌ها که خود میتونه باز هم سبب جذب سرمایه گذاری ها شود، چون افغانستان میتونه این ظرفیت در خود داره که بتونه من حیث اتصال میان کشورهای منطقه عمل بکنه و این خود سبب ایجاد یک همکاری منطقه‌ای میشه که باز میتونه در قسمت صلح و ثبات دائمی در افغانستان خیلی کمک بکنه. دا لیدنه په داسې حال کې ترسره شوې چې دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی او هممهاله ایران او تاجکستان د افغانستان له لارې د ګډ ترانسپورتي دهلیز د جوړولو هوکړې ته رسیدلي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت ویلي چې دغه هوکړه د جولای میاشتې په منځ کې د ایران د مشهد ښار کې د درې واړو هیوادونو د استازو تر غونډې وروسته لاسلیک شوې ده. د دې هوکړې له مخې نوی ترانسپورتي دهلیز به د افغانستان له لارې د تاجکستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد زمینه برابره کړي. همداراز ټاکل شوی چې د دې دهلیز لومړنی ازمایښتي بار وړونکې محموله راتلونکې میاشت ولیږدول شي ترڅو د سرحدي، ګمرکي او ترانسپورتي بهیرونو ارزونه ترسره شي. این گفتگوها را و این نشست‌ها را از دید مثبت می‌نگریم و مطمئن هستیم که اگر این پروژه ها، این گفتگوها به پروژه های عملی و تطبیقی در افغانستان تبدیل شد، میتواند زمینه کاربار برای مردم افغانستان مساعد بسازد، نرخ فقر و بیکاری را کاهش بدهد، تولیدات محصولات افغانستان کیفیت بیشتر پیدا میکند، عواید گمرکاتی دولت بیشتر میشد و در سطح کل عواید سرانه دولت هم تاثیرات مستقیمی داشته باشد و در طولانی مدت میتواند افغانستان را از محدود بودن راههای تجارتی و از وابستگی به چند کشور محدود به خلاصی برساند. د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو درې اړخیز کاري ډله هم جوړ شوی ترڅو د طرحې د عملي کېدو بهیر وڅاري، احتمالي ستونزې وڅېړي او هوار یې کړي. د راپور له مخې تمه کېږي چې د ترانسپورتي دهلیز په راتلونکي کې د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو او چین ته هم وغځول شي، هغه اقدام چې کولی شي د سیمې په ترانزیتي نښلون کې د افغانستان رول لا پیاوړی کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران ته د هر ډول پوځي اقدام تر مخه د خبرو او هوکړې وروستی فرصت ورکوي او ټینګار کړی چې د پوځي اقدام پر ځای د ستونزې سوله ییز حل ته لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د امریکې CBS شبکې د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د واشنګټن او تهران ترمنځ د نوو رسمي خبرو کوم پلان نشته. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هیواد د خپلو حدودو او ملي ګټو دفاع کوي خو د جګړې د پراخولو هڅه نه کوي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترنګټیو په دوام د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي ایران ته د هر ډول پوځي اقدام تر مخه د خبرو او هوکړې وروستی فرصت ورکړي. هغه ټینګار کړی چې د پوځي اقدام پر ځای د یوې هوکړې له لارې د ستونزې حل ته لومړیتوب ورکوي. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. له وروستیو بریدونو او هغو راپورونو سره چې د ډیپلوماسۍ د ناکامېدو په اړه شکونه راپورته کړي له ایران سره خبرې لا هم روانې دي.
د کوم دلیل له مخې کله چې خبرې کوي نه خوښوي چې ووایي خبرې روانې دي. هغوی وایي موږ غواړو د هرمز تنګي په اړه خبرې وکړو، خو زما له نظره تر ټولو مهمه موضوع د ایران بې اټومي کول دي، ځکه اصلي خبره همدا ده. زه هم د همدې لپاره دا کار کوم. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هیواد د خپلو حدودو او ملي ګټو دفاع کوي، خو د جګړې د پراخېدو هڅه نه کوي. پزشکیان ټینګار کړی چې باید داسې یو پیاوړې ټولنه جوړه شي چې دښمن پرې د برید او لاسوهنې فکر ونه کړي او ونه شي کولی ټولنه زیانمنه یا ټوټه ټوټه کړي. ما هم از حد حدود خودمون دفاع میکنیم، ولی دنبال گسترش جنگ و یا اینکه طالب این باشیم که بخوایم جنگ رو ادامه بدیم نیستیم، ولی باید تلاش بکنیم در این اوضاع احوال جامعه‌ای رو درست کنیم که در این جامعه سالم دشمن طمع نکنه که وارد این جامعه بشه و این مجموعه اجتماعی ما رو تیکه تیکه بکنه و از بین ببره. له دې سره سم د ایران د رهبر پوځي سلاکار محسن رضایي وایي چې ایران پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیولی و، خو وروسته له هغه یې کیف دا پیښه خپله تېروتنه وبلله. تهران خپل ځوابي برید وځنډاوه څو د اوکراین ادعا وڅېړي. تر دې وړاندې اوکرایني ځواکونو په خزر سمندرګي کې د ایران پر یوې سوداګریزې بیړۍ برید کړی و چې په پایله کې یو کس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. اوکراین رو وادار کردن به کشتی ما در ولگا حمله بکنه. اونا هم تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم. و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم. الان پاسخ اوکراین منتفی شد، ولی هر دو موضوع رو ما داریم بررسی میکنیم. دا په داسې حال کې چې د امریکې CBS شبکې د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وروستیو څرګندونو سره سره د واشنګټن او تهران ترمنځ د نوو یا ځانګړو خبرو اترو لپاره تر اوسه کوم پلان نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې ټرمپ ویلي و چې د ایران پر وړاندې د پلان شوي برید له ځنډولو وروسته به د امریکا او ایران خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شي او زیاته کړې وه چې د خلکو وژنه نه غواړي او هوکړې ته لومړیتوب ورکوي. د اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې پرون په ټولیز ډول 363 کورنۍ چې 1950 کسان پکې شامل وو تورخم، سپین بولدک، د نیمروز د وریښمینو پل او د هرات د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته راستنه شوي. د فطرت په وینا دغه کورنۍ د یادو سرحدي لارو له لارې هیواد ته داخل شوي دي او د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ لا هم روانه ده. پرون دوشنبه د اسد میاشتې 12 نیټه له ایران او پاکستان څخه جبري اخراج شوي مهاجرین پر بېلابېلو لارو هیواد ته ستانه شوي وو چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون د ثبت او تثبیت کمیټې له لوري 363 کورنۍ چې د اعضاو شمېر یې 1950 تنه وو ثبت شوي او د 313 نورې کورنۍ بیا د ترانسپورټ او انتقالاتو کمیټې له لوري خپلو اړوندو سیمو ته لېږدول شوي دي. د مالي کمیټې لخوا 355 کورنیو ته مالي مرسته ورکول شوې ده. دغه راز د دایمي میشتېدنې او د ځمکو ویش کمیټې لخوا 1163 کورنیو ته د ځمکو نمرې ویشل شوي دي. تر دې مهاله په مجموعي توګه 65,155 نمرې راغلو مهاجرینو ته توزیع شوي. د عامې روغتیا وزارت د خپلې 15 کلنې ملي ستراتیژۍ په پرانیسته کې اعلان وکړ چې د روغتي خدماتو پراختیا، د درملنې مرکزونو سمبالول، د روغتي کارکوونکو د ظرفیت لوړول او معیاري روغتي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي زیاتوالی د دې وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. د حکومت چارواکو او د نړیوالو بنسټونو استازو هم دغه ستراتیژۍ د افغانستان د روغتي نظام د پیاوړتیا او خلکو ته د غوره درملیزو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یو مهم ګام بللی دی.
د عامه روغتیا وزارت نن په کابل کې د حکومتي چارواکو د روغتي سکتور د مسؤلینو او د نړیوالو بنسټونو د استازو په حضور کې خپل 15 کلنه ملي ستراتیژي معرفي کړه. دا پروګرام د روغتي خدماتو پر پراختیا، د درملیزو بنسټیزو تاسیساتو پر پیاوړتیا، د بشري سرچینو د ظرفیت لوړولو او خلکو ته د معیاري روغتي خدماتو د لاسرسي پر زیاتولو تمرکز لري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي وویل چې د تیرو 16 لسیزو جګړو د هیواد بنسټیزو تاسیساتو په ځانګړي ډول روغتي سکتور ته پراخ زیانونه اړولي دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلک لا هم له معیاري روغتي مرکزونو بې برخې دي. با اثر جنگ‌های تحمیلی خسارات خیلی زیاد در سکتور صحی ما هم وارد شده است. اکثر شفاخانه‌های ما در مناطق مختلف بمبار شدند و دکتر صاحبا، نرس ها و دیگر کارکنان صحی در مناطق مختلف شهید شدند و مثل که جناب وزیر صاحب قبلا فرمودند در ولسوالی ها در مناطق دوردست تا حال هم یک مرکز صحی که همه مشکل مردم حل شود وجود ندارد. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په دې غونډه کې وویل چې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال ترسره شوي ارزونو ښودلي چې پخوا د خلکو د اړتیاو سره سم معیاري روغتونونه نه وو جوړ شوي. د هغه پر وینا د عامه روغتیا وزارت د اسلامي امارت د بودیجې او نړیوال بنسټونو د همکاریو په مټ توانېدله چې یو شمېر مهمې روغتي پروژې عملي کړي او بهرنۍ مرستې په اغېزمن ډول د خلکو د خدمت لپاره وکاروي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری هم د اقتصادي پراختیا او د روغتي وضعیت د ښه والي ترمنځ پر نږدې اړیکې ټینګار وکړ. هغه وویل چې پانګونه، د کارموندنې فرصتونو رامنځته کول او د روغتي نظام پیاوړتیا د هیواد د دوامدارې پراختیا له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. داسې ولسوالیو ته لکه د روزګان ولایت د چاچینو یا ګزاب ولسوالۍ یا هم د زابل شملزو ارغنداب ولسوالۍ او داسې نور لیرې پرتې ولسوالیو ته سفر وکړی شي، دا تعصب به ورته ودرېږي چې تیرو 2 لسیزو کې په میلیاردونو ډالرو په راتګ سره بیا یو معیاري روغتون په ټول افغانستان کې موجود نه و. اینا از سطح درآمد مطلوب برخوردار هستن یا نه؟ میتونه برای معیشت زندگیشان کفایت بکنه یا نه؟ چون این نشان دهنده سطح رشد و رفاه و انکشاف پایدار در جامعه می باشد. به این دلیل است که هر کشوری که درآمد شهروندانش از سطح مطلوب برخوردار باشد نشانگر است که سطح توسعه و انکشاف پایدار در او کشور به طرف ترقی و تعالی حرکت میکنه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر سینیزا سلوادور د عامه روغتیا وزارت د نوې 15 کلنې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان لا هم با کیفیته او دوامدارو روغتي خدمتونو او پاملرنې ته اړتیا لري. موږ د عامه روغتیا وزارت د 15 کلنې ستراتیژي هرکلی کوو، خو د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان لا هم با کیفیته روغتیايي پاملرنه او درملیزو خدمتونو ته اړتیا لري. د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د دې وزارت 15 کلنه ملي ستراتیژي د روغتي خدمتونو د پراختیا، درملیزو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي زیاتوالي، د خدمتونو کیفیت د لوړولو، د روغتیايي مرکزونو د تشخیص او بشري سرچینو د ظرفیت پیاوړتیا په موخه جوړه شوې ده. د دوی په باور که دا ستراتیژي په اغیزمن ډول پلي شي نو د افغانستان د روغتیايي وضعیت په ښه والي او د روغتیايي شاخصونو په لوړولو کې به مهم رول ولوبوي. قدرمنو او معزز لیدونکو، زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. له ملتیا مو مننه.